د خوست ګڼ شمېر مشرانو او ځوانانو د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې ویل چې په دغه ولایت کې د ځمکو غصب او اداري فساد اوج ته رسېدلی چې دغه ستونزې د اندېښنې وړ دي. دوی زیاتوي چې د خیلبودین هغه ځمکه چې کلونه وشول ستونزې همداسې شتون لري. که دولت ورته توجه ونه کړي نو د خوست هغه راتلونکي پروژې او انکشافي کارونه به له ځنډ او خنډ سره مخامخ شي. که چیرې دا منځکه چاته لاړه شي دولتي منځکه ده نو بنا پر دې د خوست هغه پروژې هغه څه چې په راتلونکي انکشافي پلانونه دي هغه ټول په صفر ضربېږي. موږ تصمیم نیولی دی په ټولو باندې غږ کوو، په ولایتي اداران په ولایتي شورا باندې او په دولتي لوړپوړو چارواکو باندې او د ولسي جرګې په استازو باندې چې په دې برخه کې د خوستیانو ملا وتړي او دغه منځکه تبادله غیر قانوني ده، موږ یې نه منو. همداشان په ورته وخت کې ځوانانو ویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړو ترڅو د خوست دولتي ځمکې غصب کړي. دوی په مرکزي او ولایتي ادارو غږ وکړ که چیرته د دغه دولتي ځمکې ستونزه حل نه کړي نو په مدني حرکتونو به لاس پورې کړو. خوست میشتي ولسونه کاملا متحد او متفق دي، هیڅ کله هم دا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی د راشي او دلته د خوست میشتي مځکه په غیر قانوني شکل غصب کړي. د خوست ولسونو دغه مربوطه ژوند چې دوی لري، دغه احساسات چې دوی راپارېږي، موږ صرف نن یو مطبوعاتي کنفرانس ورکړو. د دې نه وروسته موږ مظاهرې په پلان کې لرو، موږ سترې جلسې سترې غونډې په پلان کې لرو. که چېرته زموږ حقوق موږ ته بیرته راکړل شول او په دې باندې داسې یو لاس کېښودل شي چې د خوستي ولسونو لپاره یو اطمینان وي چې دا خبرې بند دي، دا تبادلې نشته، دا غصب بند دی، موږ هېڅ نوع مشکل هېڅ نوع ستونزه نه لرو. شاوخوا اووه کاله کېږي چې خیالبودین د بلخ ځمکه چې د 800 جربه په شاوخوا کې ده د خوست له 480 جربه ځمکې سره تبادله کړې چې اوس خوستي ولسونه د دغه ستونزې هوارول غواړي او نه پرېږدي چې دغه ستونزه لا دوام پیدا کړي.